بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری سوال کړل، د سوال لږ د حیا خلاف هم دی، ډیر مهم او ضروري دی. په دې حواله سره ظاهره خبره ده، خاص کرګه چې کوم شادي شوده جوړې دي هغه ته د دې مسلې راپېښه کی. بیا خاص کرګه چې کوم شادي شوده مرد حضرات هغه په دې حواله سره ډیر زیات شکایت کی او د دې مسلې په حواله سره معلومات کی چې موږ سو دا شانتي په دې حواله سره یو ملګری سوال کړل. سوال دا کړل چې زه خپل د کور والا یعنی خپل د خزي هر قسم له چې خواهشات دغه پوره کوم، دغه چې څومره ضرورت دغه پوره کوم، او یو ضرورت هم داسې نه پریدم، یو ارمانی په ځړنه پریدم، هر خواهش له پوره کوم. او زه په جسمانی حواله سره جنسي حواله سره صحتمند یم، او ما کې څه کمی نشته، لیکن د هغې نه باوجود زما چې کوم کور والا د خزه ده هغه ما ځان ته قریب نه پرېږدي، هغه هم بستري کورواله غلره خبره ده، ما پیار محبت او دغه شانتي بوسو کینار دغه تمیم نه پرېږدي، نفرت را نه کوي. دوی زه سوکم په دې حواله سره شریعت زما سره نه مایي. یاد وساتئ د ټول مخ کې چې کوم زمونږ خويندې دي، کومې زنانه دي، مسلمانان دي، هغه ته زه په دې حواله سره یو پیغام ورکوم، دا غینه بعد باز تاسو ته مثلا بیانوم. یاد وساتئ ډېر شي زنانه داسي چې هغه پریشان وي چې زما خاون چې کوم دې خپه دې ستاویز را لوګه چې زما خاون زما خپل شي زما شي. نو یاد وساتئ چې څومره زنانه دا پیغام اوري، هغه ته زما دا پیغام دی چې دا تاسو په خپل اختیار کې ده، په خپل لاس کې ده، چې بغیر تعویض نه تاسو خپل خاون خپل ولای شي. کچې تاسو خپل د خاون چې کوم حقوق دي، چې کوم دین اسلام شریعت ستاله لپاره مقرر کړی، پتاي فرض کړلی، هغه ادا کول ولا جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی تاسو ته به د څه قسم نه تعویض کولو ضرورت نه راپېږي. او مرد لا ناری لا الله رب العزت خاون لا الله رب العزت کم مقام ورکړ. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چری د الله رب العزت نه علاوه بل چاته سجده کول جایز وي، نو ما به خزو ته چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي. یعنی د خاوند مقام دومره اوچت، دومره غټه مرتبه ده د خاوند، چې دا خاوند زی بار کماوي، د خلکو سره جګم دې تر مسائل مخې ترازی، او دې د پیسې ګټي راوړي، خپل د خزي بلاس باندې دی، او د دې خزینه د کور ملکا او شهزادي جوړ کړل، دا خزې چې کوم دې عیاشي کې خپل د خاون په پیسو باندې، او د هغې نه باوجود دا زنانه دا خزر الګي خپل د خاون حقوق نه ادا کوي، نو د دې نه غټه مجرم شته. دې ته ویل کېږي حقوق العباد. یاد وساتئ چې کومې زنانه خپل د خاوندانو حقوق نه ادا کوي، نو دې ته حقوق العباد ویل کېږي. دا حقوق العباد ګوري الله حضرت چرم نه معاف کوي چې تر څو پورې دې خاون نه معاف کړي، د قیامت پر ورځ باندې موږ به معاف کی، روزه حج زکات وغیرہ به معاف کی، دا د الله رب عزت حق دی. لیکن حقوق العباد د بنده چې کوم حق دی چې تر څو پورې هغه انسان نه معاف کړي، نو الله حضرت دې ګوري نه معاف کوي. د خاوند دومره غټ مقام دی، تاسو مخه د حدیث بیان. او بیا په بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ ګوره په قران مجید کې الله رب عزت د زنانه په حواله سره ذکر کړل، خاوندانو ته ویل چې تاسو دا زنانه چې کوم دي دا تاسو لپاره د سکون یو ذریعہ ده، لتسكنوا الیها، تاسو د دې په ذریعہ باندې سکون حاصلوي، دا اوس پیار او محبت هم کوي، دا غي سره خپل جنسي تسکین هم کوي. د هغې نه علاوه هغه تاسو لپاره د کور کم کار کوي، سالن روټي دغه شانتي د کور خدمت کوي، کپڑے تاسو تیاری ملاويږي، روټي تیار ملاويږي، هر څه تیار ملاويږي چې د بار نه راشي، نو دا تاسو لپاره د سکون ذریعہ ده چې تاسو ته هر څه تیار ملاويږي. او د هغې نه علاوه بیا د جنسي تسکین یا دغه شانتي د پیار د محبت یو ذریعہ ده. نو کچري یو زنانه کې دا خاصیت نه وي چې هغه خپل خاوند لا پیار او محبت ورنکي، مینا محبت ورنکي، هغه ته قریب نه پریدي، ځان ته قریب نه پریدي، نو چې کوم د خزي چې کوم حق ته چې کوم مقصد دی سکون حاصلول، هغه خو د دین حاصل نشو، نو بیا چې کوم د واده او د نکاح د چې کوم اصل مقصد دی نو هغه خو حاصل نشو، نو بیا په دې څه خزه باندې څه کوي؟ سمجھ کې خبر راځي. وګوره یاد وساتئ دا حق چې کوم دی دا پتا سو باندې فرض دی د خاون، څنګه چې د خاون حقوق دي دا شانتي د زنانم حقوق دي. سمجھ کې خبره ده چې د یو بل حقوق ادا کوي نو ژوندۍ به خوشگوار وي، او کله د یو بل حقوق نه ادا کوي نو بیا به جنگ جګړه فسادات کوي او دغه شانتي به ټکر وکړي. نو ډیر شي زنانه داسې چې خاوند له خیال ساتي، لیکن هغه نخري کې او خپل ځان غټي حسابي، او بعض زنانه داسې چې هغه طلاق والی خپل خاوند نو بیا زی بیا ټکر خوري، لیکن هغه مخکنه چې کوم خاوند هغه ته بیان نه ملي. بیا رسو افسوس کې چې کاش ما خپل دغه خاوند قدر کړو، ما کاش خپل دغه خاوند قدر کړو، هغه زما زو دومره عزت کوو، زما احترام کوي،
لیکن ما مخې ته کاته چې ما ته مخ کې داسې کس ملاو شي چې هغه به نه خي ګوره مخې ته ښه نه ملاویږي مخې ته چې کوم تاسو ته ملاویږي هغه ملک وي هغه داسې کس وي چې هغه ته به نورې زنانه نه ملاویږي بلکې طلاق یافته یا داسې زنانه به ورته ملاویږي چې خلکو پرېښي سمجھ کې مو خبر راځي نو بهرحال په دې حواله سره د کوروالي په حواله سره ګورې یاد وساتئ نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر سخت وعید ارشاد فرمایل کچري یو زنانه داسې هغه ته خاوند د شپې आवाज وکړي او دا لاړه نشي سو عذر ته نه وي دا هغې نه باوجود دا انکار وکړي لاړه نشي نو تر ساره پورې په داسې زنانه باندې لعنت ورېږي یعنی داسې زنانه لعنتي وي داسې زنانه باندې د الله حضرت د فرشتو لعنت ورېږي تر سهاره پورې او دغه شانتي په بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلوۃ والسلام څه فرمایي کچري زنانه په تندور باندې روټي لګي لګیاوي او په دغه ټیم کې د خاوند ته حاجت رافیق شي یعنی د کوروالي وغیرہ او دا خپل د خزو ته आवाज وکړي دا خاوند نو دا دغه دا ډوډۍ د په دغه ځبري دي دا لاړه دي شي خپل د خاوند هغه حاجت ته پوره کړي دومره رعایت ساتل ځکه کچري د خاوند د خواهش په صحیح طریقې سره نه پوره کیږي دا خاوند به سګي په غلط طریقې سره پوره کوي حرام کاری کې مبتلا کیږي دغه ګناه هم بیا تاسو ملایي خاوند ته خو ملاويږي سمجھ کې خبر راځي نو بهرحال دا چې کوم مسائل دي دین اسلام دا مسائل زموږ اساس لپاره دي دین اسلام زموږ اساس دا رهنمایي کړل چې دا دی بل حقوق ادا کوي کچره نه ادا کوي نو بیا موږ دا شان دي مسائل تاسو مخې ته راځي نو په کار دا د ملګری دا سوال کړل نو په کار دا چې په دغه حواله سره خپل کور والا سمجھاو چې بھائی زموږ دین اسلام دغه وي او کچره ته زما حق نه ادا کوي بیا یقیني طور پر معلوم دین اسلام شریعت اجازه راکړل زه دوی مادم کولای شم او یقین وکړئ چې دوی ماده تاسو خالي نوم والي کنه دا زنانه د بیا چې کوم دی بیا لګیدلی وي یا بدن ځان نه یو منټ نه بدن چې کوم دی باندې نجو تاکي ځکه چې زنانه دا فطرت ته چغه بل زنانه نه برداشت کوي نو کبه هم نه دخکیږي بیا هم پاږي کې څه تبدیلی ناراضي نو بیا چې کوم دی شریعت تعالی اجازه درکړل چې ته انصاف کول شي عدل انصاف کول شي او غستا حق ته دغه حق ادا کول شي په ډول کې انصاف کول شي نو دوی ماده وکړه او کچري دا زنانه اساسا عمر کول نه غواړي بیا یقیني طور پر قرآن مجید کې خدا ذکر وعاشروهن بالمعروف تاسو خپل د خزو سره چې کوم دي خسلو وکړي او دا غینه باوجود کچري زنانه ناوري تاسو خبره د طلاق مطالبه کې یا تاسو ستابانی ځړ نه دی یخه ستا زندگی عذاب کړل نو بیا داسې خزه پرې دو طلاق ولو پرې دو لارو ته خیر زله رکیږي او داسې زنانه ځان واده وکړي چې دیندار وي نه کوي او تاسو حقوق ادا کول وره سمجھ کې خبر راځي داسې زنانه طلاق هم ورکول شي دا شریعو سره راغوري لومبه سمجھاو کا غنه سمجھاويږي نو ته دوی مادم کولای شي او دواړو کې بیا برابرۍ کې لیکن کچري ته دا غواړي چې ډیره طلاق ورکړي ځکه چې ستا حق نه ادا کړي ځان ته نزين پری دي سان نفرت کوي یقیني طور پر دا بیا چې کوم دي اثر بیا روان تاسو چې کوم نسل په بچو باندې مې دي اثر کوي نو بهرحال په دې حواله سره چې کوم شریعت ته غدا وي کچري تاسو ستا خبره مني او راضي کیږي او ستا حقوق ادا کول ولا جوړيږي نو صحیح دا کچري نه کی بیا لار صفاده تاسو دغه ته طلاق ورکول شي او ځان بل وادم کول شي او بیا وخت تاسو دې مدام کول شي درې من کول شي لیکن پاګي کې شرط دغه دي چې پاګي کې برابرۍ کوي پاګي باندې زما الګ ویډیو ته چې په 2009 کې دوه خزو چې کله تاسو واده وکړو پاګي کې بیا څنګه برابرۍ کوي بس څه کې برابرۍ کوي پاګي باندې زما الګ ویډیو موجود ده هغه تاسو بیا کړئ شي امید کوم چې په دې حواله سره به دا مسله په سمجھ کې راغلي ته الله حضرت دعا ده چې الله رب دې موږ تاسو له دین صحیح سمجھ او پاګي باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته